بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ټولو هیوادوالو ته خاص کر خوست میشتو ته د را روان لوی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې اختر مو په خیر او عافیت او خوشحالۍ سره تیر شي. او دویم قدم کې ټولو هیوادوالو ته او په ځانګړي ډول خوست میشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله د نورو اخترونو په څیر دا ځل هم موږ په کامله توګه پوره پلان نیولی دی چې زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه به شپه ورځ د دې امنیت دپاره په فرعي او رسمي لارو کې بوخت وي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې زموږ د ولس د خوښۍ مراسم ګډوډ کړي. او د ولس نه مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کړنې چې د خلکو د تشویش سبب ګرځي د هغې نه باید ډډه وکړي. په اخر کې بیا هم ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ښه اختر او خوشحاله ژوند درته غواړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.